سلامونه. وعلیکم السلام. فرحان احمد صاحب په خیر راغلی، ستړی مشه. الله دې عزتمن که، الله دې خوشحاله که. ورور څنګه یې؟ ښه. شکر الحمدلله. کوم ځای سره تعلق ساتي ورور می؟ پاکستان سره. جی. ښه، ستاسو نیټ ضعیفه ده، ستاسو غږ صحیح ماته نه راځي. پاکستان سره تعلق ساتي؟ او پاکستان نه تعلق ساتم. مردان، پېښور مردان. ډېر ښه ډېر ښه. ښه راغلاست درته اول په خپرونه کې وایم. ښه راغلی، په خیر راغلی. الله دې عزتمن که. ته څنګه یې؟ ته د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ بس زه خو افغان یم، افغانه یم. افغان خو پوه شولم، خو افغان کې کوم ځای؟ افغان کې بیا لغمانه یم. ښه، لغمانه یې؟ زه افغانه یم بیا لغمانه یم. زه ولسکشر یم، زه د افغانستان 14 ولایاتو نه یم. وروره یو نظر تاسو نه اخلو، دغه پرونه پورې خو موږ ته زموږ د پاکستان محترم ورونو پښتنو موږ ته چغې ویلې چې دا د انډیا زامن دي او تاسو انډیا سره دوستي کوئ، چې دا کوئ هغه کوئ. اوس پاکستان لاس وکړی د انډیا سره دوستي کوي، روس سره دوستي وکوله، چین سره دوستي وکوله. روس فوج هم راغی هلته اوسېږي، ټریننګونه کوي، مزې دي، چړچې دي. امریکا خو له سره هم پراتې وې، اډې ورکړې وې. دیو انسان دی او مسلمان د هغې په حیث باندې څه نظر لرې؟ ته یو پېښوری پاکستانی مې، مهرباني وروره. تا خو ځایونه ډېر یاد کړم. مین مقصد ستا د انډیا سره د دوستۍ په بابت باندې ته ستا سوال دی. ښه، مین مطلب د ما د ټول دي. ګوره خبرې ته اشاره کوم. روس راغلی و، معاهدې باندې راغلی و. امریکا افغانستان ته چې راغلی حافظ الامین په وخت کې روس معاهده امضا کړې وه چې هغوی معاهدې ته ونه کتل، مخکې له معاهدې راغلل. امریکا که راغلی وه د بن کانفرانس کې ورسره معاهده امضا شوې وه، رویې نه کتل، راغله دلته راننوتل. راغلل. روس سره زمونږ ګرانو پاکستان جهاد اعلان کړ. روس لاړ خپل په ځای باندې. پاکستان سره پسې راتېر شه، امریکا سره جهاد اعلان کړ. خپله یې ورته اډې ورکړلې، خو چې هغې نه بعد موږ ته راغله دوی ورسره جهاد اعلان کړ. طالبان یې تمرین کړلو چې دی یې راولېږلو. انډیا سره خو بیخي وي، تاسې د انډیا زامن استئ چې داسې اغستی. دا کوم داسې شی ده چې د پاکستان لپاره حلال ده او موږ لپاره حرام دی؟ کېدی شي تا قرآن و حدیث کې هم پوهه لرې. داسې ماته داسې که پوهه لرې ماته یې واضح کړه چې زه پوه شم، موږ پوه شو چې لومبې خو ته صرف دونه دغه کومه یو خبره وضاحت کومه. زه د خپل ځاني بذات خود خپل د لغمانیانو ډېر زیات احترام کوم. په وجه د دې ده ما که څه د قرآن سبق حاصل کړی دی، نو زما استاد چې هغه د افغانستان و، په افغانستان کې د لغمان و. نو په دې وجه باندې زه په افغانیانو قدر عزت خو د ټولو په کار دی، که د افغانستان کوم نو په افغانستان کې د لغمانیانو زیات کوم. ډېره مننه، ډېره مننه مشره. موږ هم ستاسو. او دویمه خبره دا ده، امریکا هم پرېږده، روس هم پرېږده. زه فرست ټایم لایو رالم، که تار څونه دغه وګورې، زه به چاته نه یم راغلی، خو ستا دا موضوع مې لږه خوښه غونته کې شوله. پاکستان یو باډر کولاو که د انډیا دپاره کرتارپور، او په هغې کې چې دی نو تا ته خو به اندازه یي یا به نه د سک چې کوم خلک دي سیکانه، د هغې به تا ته څه هسټري یا د هغې چې کوم مذهب دی یا مسلک دی یا هر څه چې دي په دنیا کې بلا شی شته د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه رواله. هغه ټایم مو نن هم شته، د هغې نه ما قبل مو ما بعد هم شته دی. د هغې په پاکستان کې یو ځای دی حسن ابدال، څنګه چې موږ مسلمانان په ذوالحجه کې حرمین شریفین ته ځو خپل حج ادا کوو، هغې د اپریل په میاشت باندې راځي او هغې هغه طریقه کار کوي او هغه د هغې د دین یو مضبوطه حصه ده. په پاکستان کې موجوده ده دا ځای؟ دا ځای په پاکستان کې موجود دی. دی چې اول په کم ایریا په کم علاقه باندې راتله، دی ته به تکلیف زیات او موجوده حکومت ته دغه وکړه، ځکه چې زه خپل ځانې سعودیه کې یم. د سعودیه د طرفه ټیکسونه لګېدلي په عمرې باندې، په هغې باندې مسلمانانو ته تکلیف و چې یاره دا ټیکسونه زیات دي. هغه عمران خان راغی، دې سره کېناسته، هغه ټیکسونو کې معافیانې وشولې، هغه کم شوله.
دغه شانته موجوده وخت حکومت هغه ته یو شارټ کټ غالبا تقریبا 50-60 کیلومتر لار به هغه ته د کباډر کولاو ک په لنډه باندې هغه اوس په 4-5 کیلومتر باندې ورسي نو یو ښه اقدام وکړ ډیر خپل اقدام وکړ خو هیڅ پروا نه کوي ځکه چې سکان دي سره یو ځای شي بارډر باندې به مو تاسو سره جنگيږي ځکه چې اصلي خو مو ته نه د احمدشاه زامن یو نه د ابدالي زامن یو ځکه منګه د روس اولاد یو تاسو د قائد اعظم زامن یاستئ ځکه جنگ باید منګه تاسو وکړو موږ په سر د بارډرونو باندې کونړ د منګه په تیګو په بمبار باندې ولو کچ پښتانه یو کنه یو بل ته به کنزل منګه تاسو کوی د جشن یو خبره وره مهرباني ګوره یو خبره وره زما ورور ډېر په احترام سره زما او ستا غلطي یو غلطي ده څه غلطي ده ګور غلطي زما او ستا ده چې زما او ستا په مابین باندې درېمګړي څلورمګړي غلط فهمي پیدا کړې دي خا مثلا سره رقم غلط فهمي اوس غلط فهمي دا ده چې ستاسو زمانه مخکې تاسو سره یو غالبا ستاسو یو افغاني رور او وی چې زه په سعودیا کې ماغه خبره وکړلې زه په یو خبره باندې پوه نه شولم افغانستان چې دی نو چې کم افغاني دي هغه نه ما په هر ځای کې تقریبا دا خبره وریده چې هغه زموږ د پاکستان خاص کر زموږ چې کم پنجاب دی هغه خلاف ډېر زیات خبرې کوي ما تر نن وخت پورې یو پاکستانی یو پښتون داسې اونلی ده چې هغه د ازبک باره کې خبره کړي هغه د ایمن باره کې خبره کړي هغه د تاجک باره کې خبره کړي هغه د هزاري باره کې خبره کړي هغه د پارسیبان باره کې خبره کړي اخر زه په یو خبره باندې پوه نه شولم چې افغان ولې دا وایي چې مونږ لر او بر پښتون یو او پنجاب بیل دی زه تاسو ته دا خبره کوم که ته دا وې چې یاره د لر او بر پښتون یو دی نو یاره زما د پنجاب باره کې ولې ته غلطه خبره کې ځکه چې ما یو پاکستانی داسې اونلی ده چې هغه د هزارې باره کې خبره کړي هغه د پارسیبان باره کې هغه د ازبک تاجک ایمن څونه قومونه چې دي اوس خو پکې انګلیش ژبه هم راغلی ده مو خو د دې خلاف خبره ونه کړه تاسو ولې د هغې په خلاف باندې خبره وکړئ تاجک ازبک هزاره ایماق ګجر نورستانه دا په افغانستان کې اوسېدلي دي د 15,000 کال نه هم دلته اوسېدلي دا خلک دلته اوسېږي چې کله دغه څو نوینه را پدې خوا چې کله افغانستان آزاد شوی د افغانستان په نامه ټاټوبی جوړ شوی دا خلک دلته اوسېږي دلته ژوند کړی هغې باندې تاسو نیوکه نه کوئ پاکستان د کوم ځای نه په لاس راغی روجان مې اول دغه پرېکړه وکړه چې پاکستان راغی د کوم ځای نه پاکستان 90 کاله و مخکې چیرته هغه به ولې په یو چا باندې خبرې وکړي ګوره که ته راسره منې که ته راسره نه منې مشره ګوره ستاسو اصلي عامل هم دغه ده تاسو قرآن وایي خو د هغه ټکو ته اشاره کوئ حدیث وایي هغه ټکو ته اشاره کوي چې ستاسو منافع پکې هغه خبرو ته اشاره کوي زه تا نه دا خبره کومه زه داسې مخامخې ونیسه زه مه رانه زه تا نه یو خبره کومه مولانا سمیع الحق چا ووژه مولانا سمیع الحق چا ووژه خبره دې مکمل کوه خبره مکمل کومه مولانا سمیع الحق چا ووژه هر چا چې وجلې دي ملعونانو وجلې دي ښه ملعونانو وجلې دا ملعون کم څنګه نه پیدا کېږي ورور مې دا ملعون چې پاکستان سوپر طاقت ځان ته وایي او پرونه پورې ISI ته یې خبرې ورکولې ISI سره په جرګو کې کېناسته هغه د ISI مشر څه شی نومېده اوس خو باجوا د هغه بل څه شی نومېده هغې سره به یو ځای کېناسته 80 کاله خدمت یې وکړو نن هغه ISI څنګه په میدان باندې پرېښوده دغه نور 4-5 میاشتې پورې کېږي قاتل ولې نه پیدا کېږي دا ولې څنګه چل ده ورور مې داسې کله د ځان نه دا سوال کړی داسې پوښتنه دې کړې ښه زه ورکه دې سوال هم پرېږده بلا پسې دا سوال پوښتنه تا نه کوم ځکه چې ته وژل کېږي بیا دا خبره ته نه شې کولی ما ته معلومه خبره نه ګوره زه که وژلی کېږم ګوره یو خبره به کوې خبره به کومه که ته هم لګې او زه هم لګې بیا مزه نه کوي داسې کار دی چې ما ستا نه دا تپوس نه دی کړی چې افغانستان د کوم ځای نه راغی افغانستان کله پیدا شو نو لهدا چې ما دا سوال نه دی کړی نو تا ته د دې حق نشته دی چې ته ما ولې مې حق نشته تا د ازبکو تاجکو په باره کې پوښتنه وکړله زما حق شته زما خاوره ده تر اټکه پورې زما خاوره ده مولانا صاحب تی مني که نه مني تی مني که نه مني که تا سره بل پښتون مني که نه مني یا خو به دی چې ته به نه پاتې کېږي یا به زه نه پاتې کېږم په دې به بیا بل نسل ژوند کوي پوه شوې زما خاوره ده یو خبرې ته درته اجازه راکړه چې زه چې وایم انتحار او انفجار په کوم قانون کې روا ده مهرباني وکړو قرآن دی ویلی ده مهرباني او آیات ما ته وایي انتحار او انفجار په هکله باندې مهرباني نه نشته روا نه دی چې انتحار او انفجار
روا نه ده. په هغه ځای کې چې اذان او کلمه وویل شي او 15 وخت لمونځ وشي د هغې مرګ روا ده؟ نه. پاکستان نه څنګه فتوی راځي موږ پې وژل کېږو؟ نو خو ګوره ته چې تاو راتاو شي ګوره زما آواز درځي که نه؟ نه ګوره زه تا نه دا سوالونه کوم، ته ما ته باید د دې سوالونو جواب راکړې. پاکستان نه ولې په ما فتوا صادریږي؟ زه تا ته وایم چې امریکا سره دوستي کوي، ته وایې هغه خبره به پرېږدو. زه تا ته وایم چې روس سره دوستي وکړه، ته وایې هغه خبره هم پرېږدو. فقط دې بارډر کې د یو چنګک ملا ګنجشکک لاره چې ورته وایي د مرغۍ لاره، هغه دې پیدا کړې، دې ما ته تشریح کړه. مهرباني وکړه پرونه پورې چې امریکا تاسو اړې ورته ورکړې. ملا عبدالضعیف دې پېژنده؟ د طالبانو یو سپېڅلی غړی پېژنده دې ملا عبدالضعیف؟ ډېر ښه مې پېژنده. ملا عبدالضعیف چېرته مړ شو؟ تجاوزونه چېرته پې وشول؟ ګوره وروره داسې کار دی ستا طریقه لږه ونته کې غلطه ده. ما سره خبره وکړه د هغې به جواب درکړم، زه به سوال وکړم د هغې به جواب راکړې. ته زما نه په یو سا باندې د امریکې او د روس او د افغانستان او پلانکې او ته زما نه څنګه تپوسونه کوې؟ دغه سوال درنه کوم، زه ټولو خبرو نه به تېر شو. دا سوال نه سوال مه کوه که نه. اوس درته زه خبره کوم، ما ته دا ووایه سلام څوک و او چېرته مړ شو؟ چا له خوا نه ووایه مهرباني. ګوره زما ضرور زما خبره وره. تا د مولانا عبدالضعیف ته تپوس کې، د سمیع الحق ته تپوس کې، ته زما نه دا تپوس کې چې فساد او دغه روا دی او که نه دی او فتوا چا ورکړې. ته ما ته دا ووایې چې د افغانستان باره کې فتوا چا ورکړې ده، کوم مفتي ورکړې ده، د هغه ما ته پته راکړه. ښه مهرباني. ملا سمیع الحق چې کله تللی او نه زما خبره مه کټ کو کنه. په مولانا سمیع الحق باندې هغه زما شخصي خبره ده، هغه به وروستی کو. ته ما ته دا ووایه چې د افغانستان باره کې کوم خو زما خبرې ته غوږ نه نیسې که نه. اوس کېدی شي ته تیم په ما صادره کړې، خو ته ما خبرې ته غوږ شه. اندونیزیا ته چې کله ملا سمیع الحق تللی او څه شی ویلې ملا سمیع الحق؟ څه ویلې دي؟ اندونیزیا کې چې ویلې تا خو به یې لیدلي که نه؟ اندونیزیا کې ملا سمیع الحق ما به ډېر څه لیدلي، زه به د هغې وضاحت راته نه کوم چې څه ویل غواړې د هغې چې تر اوسه پورې افغانان یعنی امریکایان په افغانستان کې موجوده یي، امریکایان اونوزي په افغانستان کې به جهاد روا یي او موږ داسې صلح او داسې یو خبره هم نه منو چې په پاکستان کې د سولې او بیا وروسته ویلې چې طالبان زما اولادونه دي. هغه طالبان چې جهاد په افغانستان کې کوي زما اولادونه دي. مهرباني وکړه چې دغه اندونیزیا کې دونه ملایانو په افغانستان کې جنگ، انتحار، انفجار حرام وګڼه، ستا ملا ولې حلال ګڼه؟ ته ما ته صرف یو افغاني وښایه چې کله مولانا سمیع الحق صاحب رحم الله علیه چې هغه دا فتوا ورکړله، نو ستا کوم یو افغاني ته ما ته نوم والا چې هغه د مولانا سمیع الحق خوا ته تلي، د هغه نه تپوس کړي، پوښتنه کړي چې مولانا صاحب تا دا قول دی، تا دا فتوا ورکړې ده، د دې ما ته وضاحت وکړه، د دې ما ته تشریح وکړه. ته ما ته یو افغاني وښایه. ورور جانه سمیع الحق څنګه افغانی چېرته تللی شي؟ خو د ایسۍ کور لاندې پروت سړی و. هغه خو تر اوسه پورې خبره وره اوس خبره وره جانه، تر اوسه پورې ستاسو افغان حکومت، افغانیان روریانو تر نن وخته پورې د مولانا شیخ الحدیث شیر علي شاه صاحب او مولانا شیخ الحدیث سمیع الحق صاحب دې ته تاسو استاد طالبان ولې ویه؟ دا خطاب او لقب تاسو ولې ورکړی دی؟ دغه په خپله بیانه کې ویلې، په خپله بیانه کې نه، دا خطاب ولې تاسو ولې ورکړی دی؟ افغانیانو ولې دا ولې ورکړی دی؟ ته صرف ما ته د دغه ګوره دا افغانانو ورکړی که دا افغانانو نه ده ورکړی، دا هغه سوال دې پورې مربوط نه دی. یو سړی چې فتوا ورکوي، فتوې صادروي په خپل ملک کې، دغه مولانا سمیع الحق ولې چې امریکا اړې ورته ورکړي، ولې دا خبره نه کوله چې تاسو امریکا ته اړې ورکړي دي په پاکستان کې مغه کو په پاکستان کې جهاد روا د امریکا سره؟ ولې دی مولانا دې نه ویلې؟ ګوره مولانا صاحب ډېر ویلي دي. چیرې ویلي دي؟ ګوره یو خبره وره وروره، مهرباني یو خبره وره، ګوره قربان د شم خبر دی اورم. مهرباني ما ته یا ویډیو وښیه یا ما ته کوم سند راوښیه، دا اوس کوم موبایل در سره کمپیوټر در سره یو بل راوغواړه، نوم دې راکړه، ادرس دې راکړه، ټلیفون دې راکړه، بیا به خپرونه جوړه کړو. د ملا سمیع الحق یو ویډیو ما ته وښیه چې ده ویلي چې امریکا دلته راغله، ملا عبدالضعیف هم ورته ورکړه،
هغې باندې بیادبي د مافي د تاسو په اډو کې تجاوز پې باندې وشو، بالاخره د تاسو دغه نظام چې دا کفري ده دا به یې تړنګ شي. مهرباني یو پروف یې ما ته راکړې، یو شی ما ته وښیه چې زه پوه شم چې ملا صاحب ډېر تکړه سړی و. نو خو چې د پروف او د دلیل خبره ده نه زه کوم، د اثبات خبر تپوس ته نه زه کوم، نو په هغه موقع باندې ته وایې چې پرېږده اوس زمانه پروف او دلیل غواړې. ګوره مولانا صاحب که دا خبره کړې چې په افغانستان کې جهاد روا دی، نو زه درته وایم چې صرف خپل ذهن کې جازونه راله، بمباري وکړله، ماشومان ګلونه پکې شهیدان شوله، علما پکې شهیدان شوله، حفاظ کرام پکې شهیدان شوله. که هغې ویلي نو هغې به دا نه ویلي د مولانا سمیع الحق به دا مطلب هرګز نه چې یو افغاني راټینګ که هغه حلال که هغه ووجه په مشین باندې قتل که دا روا دي. د هغې به دا د هغې مطلب به دا یې خلاصه شو. ډېره خبره زم ګوره وخت نه لرم، ډېره ښه خبره د دې به دا مطلب چې صرف په کندوز کې بمبار وسو خلاصه. ولې په بلوچستان کې چې دا ښځو باندې تجاوز وسو د هغې په هکله ولې ملا صاحب د چی نه ویلې؟ دا بلوچستان دا ښځه چې بله ورځ روډو ته راوتې وې او چغې ویلې چې موږ مسنګ پرسن غواړلو او چې موږ دا غواړو، دا بلوچستان چې په اور کې سوځېږي د هغې پوښتنه ولې نه کولې؟ سوات کې چې 200 جنکیو باندې ارمیانو تجاوز وکړو د هغې په هکله باندې د ملا صاحب سمیع الحق چی نه ویلې؟ عافیه صدیقي چې امریکا ته ورکوله د هغې په هکله د عافیه مولانا صاحب فضل الرحمن ویلې، مولانا صاحب سمیع الحق څه نه ویلې چې صرف 3 دانې ماشومان هلته وژل شوي وو او هغه کې مغه نور کسانو تروریستانو جالې جوړې کړې وې او بیا ملا صاحب د هغې جانه فتوا ورکوله. ملا صاحب سمیع الحق دی ولې په هیرا منډۍ باندې فتوا نه ورکوله چې دلته جسم فروشیانې کېږي، دلته درګر د کارونه خراب کېږي، دا هیرا منډۍ د ډنګه سي، ولې دا خبره نه کوله ورور مې؟ دا تا خو چې کومې خبرې وکړلې که نه یاره واقع ده چې د اسلام او د مولانا صاحب د تاریخ نه بالکل نه واقف وي. د مولانا صاحب خو زندگی د سحر نه راواله د تهجد د ټایمرونو خبره وره نه چې تاسو کې ټاپره باندې ولګېدله. زه اوس خبره وره که نه نه ونه شوه ملا صاحب، ملا صاحب ته وخت دی که نه دی ملا صاحب ونه شوه. زه نو اخره کې دا خبره کوم، اخره کې دا خبره کوم ملا صاحب، خبره کې اخره کې دا کوم که زه په ناحقه یم، زه په ناحقه یم، خدای دې ما د ملحدینو سره راجیک کړي، که ته په ناحقه خدای دې تا د ملحدینو سره راجیک کړي، بس خلاص. آمین آمین ثم آمین. هر هغه څوک چې په ولس باندې او په انسانیت باندې زړه نه خوږوي او صرف یا د افغانستان طرفداري کوي یا د پاکستان طرفداري کوي، خدای دې هغه خلکو سره راجیک کړي، خردجال سره د ورځ قیامت کې راجیک کړي. که سمیع الحق دی، که فضل الرحمن دی، که زه یم، که بلي بس نور خلاصه. ځکه تا سره خبرې کول بحث کول هېڅ پکار نه دي. زه تا ته وایم چې داسې خبره ده، ته وایې چې داسې کړي و داسې، ته ما ته وایې چې د ملا صاحب د ژوند نه ته واقفه نه یې. زه تا نه اخرنی سوال دا کوم چې زه تا نه دا خبره کوم چې زه تا ته دا چې 1 میلیون پیسې ته د میاشتې په حقاني مدرسه باندې مصرف و 1 میلیون کالدار د میاشتې مصرف د حقاني مدرسې و د حقاني مدرسه 1 میلیون مصرف ورته چا ورکړو؟ دا کوم ځای نه راتللی؟ اجي صاحب ته خو لږ زمونږ خبرې ته غوږ دی او که نه دی؟ نو ته ما خبره ته خو هغه خبره نه کوې چې زه ته ګوره حاجي صاحب ته یې الله دې ما ته زما خبره وه حاجي ته ما ته د ملا صاحب په حق باندې نه وي. ته ګوره لاره مه پیدا کوه، زما د سوال جواب هغه جواب راکوه چې زه تانه سوال کوم. زه درته وایم چې د هیرا په منډۍ باندې ولې دله هغې نه کوو، عافیه صدیقي ولې نه ورکوله؟ ته وایې د ملا صاحب ژوند نه خبر نه ما خو ونه اورېده چې ملا صاحب دې ورځ ویلي. ملا صاحب خو د اسۍ سره جګېدو کېناسته، د اسۍ په خبره باندې ناسته پاسته کوله. ملا صاحب دې چی وکول؟ ولې چې دا بله دغه اسیه چې خوشې کړله ولې د تاسو 15 ورځې کسان راجیک شو، 4مه ورځ کومه ده د محکمې خبره مو وغوښتله؟ کومه ده ورور جانه؟ ښې چارې ورور هېڅ فایده نه لري، هېڅ فایده نه لري. تاسو سره خبرې کول هېڅ فایده نه لري، هېڅ فایده نه لري. نو زه ولې ځان بېخوبه کړم ګرانه؟ که څنګه دې ته بده ولې ځان بېخوبه کړم؟ ښې چارې ښه وختونه دوستانو. دا تاسو ملا صاحب و. زور نه یو سوال کومه د بل انا لله و انا الیه راجعون. ښې چارې چې تر اوسه بیا